ځکه زه دا وایم چې د صحابو صفت ایثار دی او دې امت ته چې الله تعالی لوړه درجه ورکړې ده هغه د ایثار او د قربانۍ پسې بنیاد ورکړې ده نو هغه ایثار او قرباني د خپلو قریبانو سره د خپلو همسایګانو سره او په دې سختو ورځو په دې د ګرانۍ په ورځو کې د مسلمانانو سره کول دا د الله تعالی په حضور کې ډېر خوش عمل دی چې کله غریب رالی غریب مه به جواب وایي ځکه الله تعالی د غریب په جوابولو باندې ډېر ناراضه کیږي امام غزالی رحمه الله د حضرت عیسی علیه السلام یو قول را نقل کوي چې د کمې دروازې څخه غریب نا امید رخصت سي الله تعالی هغه دروازې ته اوه ورځې مسلسل د رحمت فرشتې نور پرېږدي چې کم کور ته غریب ودرېدی او هغې خپله غربت ښکاره کوي او هغې د یو شي غوښتنه وکړه او د هغې کوره څه نا امیده روان سو الله تعالی اوه ورځې مسلسل هغه کور د رحمت د فرشتو څه نا امیده ساتي ځکه دا ډېره درنه خبره ده خپل مابین کې پام سره کول حضرت موسی علیه السلام باندې الله تعالی یو ځل وحی وکړي ورته یې موسی ستا پر قوم باندې کاختي راځي ستا قوم ته تیاري وکړي او ستا پر قوم باندې ډېرې سختې ورځې راځي د هغې سختو ورځو کې د ځان لپاره یو بندوبست برابر کړي د هغه سختو ورځو د بندوبست کولو په خاطر باندې خپل ځانونه د سختو ورځو ته تیار وساتي حضرت موسی علیه السلام چې کله قوم ته پیغام پیش کړي د موسی علیه السلام قوم دستي څه وکړو چې څه مغله یې درلود هغه یې سره راجمع کړه او په خپلو کورو کې یو بل ته دیوالونه سره سري کړي ورکه چیرې د باندې دومره سختي راغله او موږ وتلی نه سلو یا را باندې باران سو یا را باندې وبا سوه یا را باندې دوړې سوې یا را باندې مرض سلو نو بیا به په دې دیوالو کې دننه یو د بل مرسته سره کوو په کورو کې دننه د محلې دیوالونه سره سري کړو حضرت موسی علیه السلام ډېر انتظار کوي او قوم ډېر انتظار کوي لیکن کاختي نه راله وبا نه راله آفت و مرض نه راله الله تعالی په حضور کې حضرت موسی علیه السلام راز و نیاز کوي یا الله موږ خو ډېر انتظار وکړ چې ډېره سخته کاختي او ډېره ستړې به راځي یو څه مې نه ولیده الله تعالی ورته هغه کاختي تاسو د خپله ځانه څه واړوله ورته څنګه مې واړوله الله تعالی ورته کم قوم چې په خپل مابین کې د رحم او د وسیلې اراده سره ولري زما د طرفه پر هغه قوم باندې بیا سختي هیڅکله نشي راتللی او که د هغې قوم په مقدر کې سختي که د هغې قوم په مقدر کې ګراني که د هغې قوم په مقدر کې کاختي زه د هغې مخ اړوم د هغې قوم حفاظت د هغې کاختي او سختي څه کوم چې کم قوم په خپل مابین کې رحم سره کوي ځکه حدیث قدسی هم دی الله تعالی د انسانانو ته وایي ارحموا من فی الارض مځکې والا په خپل مابین کې پر لور رحمېږئ یرحمکم من فی السما اسمان والا به پر دوی ورحمېږي زما په الله قسم ګراني راوستلې الله ده د الله په خزانو کې کمی نسته حالات سخت راوستلې الله تعالی دی دې کې د الله تعالی حکمت صرف په ما او تا امتحان دی اوس که ما او تا دغه امتحان په ښه شکل باندې سرته ورسو او د خپل مسلمان مدد ته تیار سلو من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته چې سړی دې ورځ کې د مسلمان حاجت ورپوره کړي الله تعالی د دې ټولو قوم حاجت پوره کوي لیکن افسوس پر ما او تا باندې نه زما او ستا مالداران څه کوي زما او ستا دکانداران څه کوي چې کله د یوې روپۍ سختي و ګراني نه راغلې دکاندار ظالم یې 15 روپۍ نوره ګرانه کړي دستي ذخیره اندوزي شروع سي او دستي ذخیره د مال پټول شروع سي او دستي د مسلمانانو د بدن څخه د پوست کښل شروع سي پر دې ظالم قوم به الله تعالی ښې ورځې څنګه راولي چې کم قوم په خپل مابین کې دومره پرله ظالمان دي هغې د مسلمان د مجبورۍ څخه ګټه اخلي هغې د مسلمان د مسکنت څخه ګټه اخلي هغې د مسلمان د بچي د لوږې څخه ګټه اخلي هغې باندې د مسلمان د بچي چغاره اثر نه کوي هغې قوم ظالم دی او په ظالم باندې الله تعالی ښې ورځې نه ویني او هغه ظالم قوم چې ظلم په خپله پر ځان کوي بیا د هغې پړه پر حکومت اچوه بیا د هغې پړه پر بل اچوه د هغې پړه پر بل اچوه د خپل ګریوان کې نه ګوري چې زه در کومه حده پورې ظالم یم